بسم الله الرحمن الرحیم. خلک زمانه تپوس کوي جنکو دپاره کم سبق ښه دی، کم روزګارونه، کم ایریاز ښه دي چې په کومو مدونو کې دوی روزګار کوي، نو هغه د دوی دپاره آیډیل. مونږه چې خپلې معاشرې ته ګورو، فرقونه په نارینهو په زنانو کې ډیر کېږي. بعضې پیرنټس چې دی نو هغه زنانه اولاد ته یو شان ګوري، نارینه اولاد ته بل شان ګوري. خو دا د هر سړي انډیویجول اټیچیوډ هم دی، او د سټوډنټانو هغه جنکۍ دي که هلکان دي د هغې انډیویجول اټیچیوډز هم دي. بعضې ماشوم چې دی نو هغه ډېر پازیټیو وي او ډېر تکړه وي، او هغه باندې د دومره پابندو او د دومره نظر ساتلو ضرورت نه وي. خو بعضې ماشومان چې هغه ډېر های لیول ته هم ورسي، خو بیا هم هغې کې هغومره میچورټي نه وي. نو دغه فرق هم پکار. بل ما به چې کتل په یونیورسټۍ کې، او یو هلک او یو جینۍ به یوازې د یو بوټي د لاندې په لان کې ناست، او په لار باندې به چې کوم خلک تېرېدل هغه به تعلیم یافته وو که بې تعلیمه به، هغې به ورته په داسې نظر کتل چې دا عاشق او معشوقۍ، یا د دې خپلو کې څه داسې صحیح تعلق نه وي، او دوی پټ دلته یو بل سره ناست. کیدای شي دغه هلک ورور وښول، کیدای شي دغه هلک یو بل ته کوېدن شوي واده شوي کپل، خو معاشره دې ته په دغه نظر ګوري. نو موږ له دغه احتیاط پکار دی. د مثال په توګه که دغه لار تېرېدونکی چې دی دا دې لوڼه لري او دا زمیندار سړي، او د هغه لوڼه د یونیورسټۍ عمر ته ورسي، نو هغه خامخا دا سوچ کوي چې دغلته جینکۍ او هلکان دا احتیاط نه کوي، نو زما عزت په خطره کې. نو چې کوم ماشومانو ته خدای پاک موقع ورکړې ده چې هغه یونیورسټۍ ته رسېدلي دي، نو هغې باندې ډېر احتیاط فرض کېږي، ځکه چې د هغې په اټیچیوډ باندې د زموږ د معاشرې فیوچر ډیفاین کېږي. که هغې ښه اټیچیوډ وښو، هغې درناوی وښو، نو مشرانو دپاره به دا یو پازیټیو وي. باقي کم فیلډ او کم سبجیکټس د زنانو دپاره ښه دي، کم د نارینهو دپاره ښه دي. نو بعضې فیلډز د زنانو دپاره ډېر مختص ګڼلی شي، لکه میډیکل پروفیشن دی، ایجوکیشن دی. خو زما دا خیال دی چې په جنکو کې او په هلکانو کې هېڅ فرق نشته. انټلیکچوال لیولز چې دي، او که محنت دی، انجینیرنګ دی، یا نور فیلډونه دي، نو هغه ماته بالکل یو شان ښکاري. ځکه چې که تاسو په یورپ کې وګورئ، که په امریکا کې وګورئ، نو هلته هم په ماضي کې د جنکو تعلیم کم او د نارینهو زیات و، او داسې وخت راغی چې دا برابر شو، او اوس په بعضې فیلډس کې جنکۍ ډېرې مخکې دي، چې په هغې کې به هغه لکه په وړو کې د مالګې برابر هم نه وي په یو زمانه، او اوس پکې جنکۍ د هلکانو نه ډېرې مخکې. دغسې د فزیکس په فیلډ کې یو زنانه پروفیسره لیکي چې زه کله په ګلاسګو یونیورسټۍ کې ما اډمیشن واغستو، که ایډنبرا کې مې واغستو، نو زما د سینډلو ټک ټک سره به هغه ټول کلاس روم چې دی نو هغې به شاته په کړکو کې وکتل چې څوک زنانه روانه ده. خو زه دلته پروفیسره شوم، او په درنګو جنکۍ زموږ سټوډنټانې دي، اوس هېڅوک چا پسې شاته نه. نو د دې مطلب دا دی چې دا هغه معاشره ده چې هغې کې یو رواج زیات شي، نو هغه د رواج برخه شي، او څوک یې بد نه ګڼي. نو دقسې که موږ هم دا خپله معاشره په مخکې بوتله، موږ تحفظ یقیني کړو، موږ لاره کوڅه محفوظه کړه، نو بیا د هلک او د جینۍ فرق نشته، او ګناه د هلک او د جینۍ نه دی، بلکې زموږ د معاشرې دی چې دی تعلیم ته په کم نظر ګوري، دی نارینه او زنانه کې ولې فرق کوي. نور باقي زه وایم چې په دې کې هېڅ فرق نشته چې جینۍ له کوم سبق پکار دی، هلک له کوم سبق پکار دی. ما له په خپله چې سنګل جینۍ به ما له راتله چې زه تا سره پراجیکټ اخلم، نو ما به ورته وي ځان له ملګرې وګوره، او د هغې ریزن به دا و چې ریسرچ کې ته اکثر تر ناوخته په لیبارټرۍ کې لګیا یې، نو چې تا سره ملګري وي نو هغه کانفیډنټ دې سې وایي. نو په دغه بنیاد به ورته ما وی د دې چرې دا مطلب نه و چې یا په جینۍ کې څه فرق و، یا په ما کې څه فرق و، یا په ټیچر کې څه فرق و، خو هغه کانفیډنس چې دی، هغه ماحول چې دی، هغه داسې جوړ کا چې دغه یره، دغه وري، او دغه د بدنامېدو او دغه هغه نقطه د سره رانه شي. دغه رنګې د هلکانو سټډي روم وي او هغې ته یو جینۍ ځي، نو که دا جینۍ یوازې، نو دا ټیک خبره نه ده. خو که دې سره دوه درې ملګري نور وي،
نو بیا هغه یره ډېره کمه شي او خلک ورته بیا په بد نظر نه ګوري. د دې مطلب دا دی چې دا مونږ یو چې مونږ خپل کلچر جوړو، مونږ خپل طریقې کار جوړو او د ښه او بد هغه فرقونه مونږ ښیو. زما دا خیال دی چې که مونږ سم یو، ذهني طور پاک یو او فوکس زمونږ په اعلی تعلیمي، په اعلی سروسز وي، نو بیا به زمونږ د منفي سروس دغه نی سوچ نی. څنګه چې په نورو د ترقي یافته دنیا کې دا سوچ سره شته نه چې دا جینۍ ده او که دا هلک. بل سیلف کانفیډنس چې دی، کوم پیرنټس چې خپلو جینکو له خپلو لوڼو له کانفیډنس ورکړی دی، نو هغې چې هر چېرته ځي هغې د چا پروا نه لري. خو که د کومو ماشومانو ته کانفیډنس نه دی میلاو شوی، نو هغې ایون د خپل پیرنټس مخکې، د خپلو وروڼو مخکې هم حقیقت یا ریښه نشي ویلی. که هغې سره څه زیاتې هم کېږي نو هغې ریښه نشي ویلی. نو پیرنټس او د وروڼو د استادانو هغه کمزورۍ چې دي، د هغې سزا مونږ ماشومان او ایکولي هم دقسې ده چې د دې ماشومانو اټیچیوډ هم که داسې وی چې هغه ابجکشنیبل نه وي، نو بیا به دا قسمه صورتحال نه راته. خو په سلو کې به یو دوه جینکۍ یا یو دوه هلکان داسې حرکتونه کوي چې هغه ټوله معاشره د تعلیم نه بد زه نه کړي، د فیمیل ایجوکیشن نه بد زه نه کړي. نو دې ته ډېر په پازیټیو نظر باندې کتل دي، ځکه چې د دنیا په تاریخ کې تاسو وګورئ نو لومبۍ یونیورسټي چې ده فاطمه فهري ده چې موریشیس کې هغې لومبۍ یونیورسټي جوړه کړې وه. دغسې د سټیټونو بنیادونه چې دي، نو هغه میندو خپل زامن هغې طرف ته موټیویټ کړي دي او هغې د سټیټونو بنیادونه ایښي دي. لکه د افغانستان ریاست باره کې ویلی شي چې د میرویس نیکه مور چې وه نازونه، هغې هغه انکریج کړه، حوصله یې ورله ورکړه او هغه د افغانستان ریاست طرف ته تګ چې دی نو هغه په مخ کې بوتو او د افغانستان ریاست پکې جوړ شو. نو د زنانو کردار چې دی د سړو نه په هېڅ لحاظ کم نه دی. د ترکي سلطنت تاریخ وګورئ، هغې کې د زنانو ډېر هغه ځلانده کردار دی. نو جینکۍ په هېڅ ډول باندې د هلکانو نه کمې نه دي او زموږ معاشرې له پکار دي چې هلکانو او جینکو له یو شانتې موقع ورکړي، خو په شرط د دې چې تحفظ، امن او د عزت ساتنه په نظر کې وساتلی شي. ډېره ډېره خدایم تل ښاد او آباد لره.